السلام علیکم دوستانو. د آیرلنډ پر وړاندې سیالیو ته د افغانستان 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلنډ سره د 15 نړیوالو شلوريزو لوبو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې لوبډل مشري به د محمد نبي په غاړه وي او نور ځوان لوبغاړو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده. په دې 14 کسیزه لوبډله کې رحمان الله ګربز وکټ ساتونکي، حضرت الله زازی، نجیب الله زدران، حشمت الله شاهدي، ابصار زازی، محمد نبي لوبډل مشر، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، شرف الدین اشرف، راشد خان، ابراهیم زدران، درویش رسولی، فضل حق فاروقي، فرید احمد ملک، نوین الحق او نور احمد لکنوال شامل دي. خو کیس احمد، نجات مسعود، عثمان غنی او مجيب الرحمن هغه لوبغاړي دي چې په احتیاطي یا ریزرف لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. کریم جنت، ابصار زازی، فرید احمد ملک په لوبډله کې شامل دي. د عثمان غنی سره یو ځل بیا ډیر سخت ظلم وشو. د عثمان غنی غوندې لوبغاړي په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل او د ابصار زازی غوندې لوبغاړي په لوبډله کې اخیستل. ابصار زازی یوازې په وکټ ساتنه کې ښه وکټ ساتنه تر سره کولای شي، خو په بیټینګ کې بیا عثمان غنی تر ابصار زازی باندې سل چنده ښه دی. د یادولو وړ ده چې د افغانستان او آیرلنډ ترمنځ د 15 نړیوالو شلوريزو لوبو لړۍ د اګست په 9 نیټه په بیلفاست کې پیلیږي. د دغه لړۍ دویمه لوبه د اګست په 11مه، دریمه لوبه د اګست په 12مه، څلورمه لوبه د اګست په 15مه او پنځمه لوبه د اګست په 18مه نیټه تر سره کیږي. د یادولو وړ ده چې آیرلنډ بیا څو ورځې وړاندې د افغانستان پر وړاندې سیالیو ته خپل لوبډله اعلان کړې ده. دا لوبې د افغانستان په وخت 2 بجې پیلیږي. که دا ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.